الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم صدق الله مولانا العظيم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل جلاله دغه آیتونو کې درس ورکړي کفار کا حد دی لکه مخکې آیتونو کې دا ذکر شول چې کفار دي چې ته مجنون یې نعوذ بالله قسم قسم خبره الله تسلی ورکړي درنګي علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک د استقامت درس ورکړي چې تبو د دوی په خبرو باندې دل برداشت کېږي نه جلدی بونه کوي چې زوی پرېږدی د مو د حکم انتظار وکړي لکه څرنګه چې صاحب الحوت چې هغه نه جلدبازي وشوه او صاحب الحوت څوک او حوت کب ته ویل شي غټ کب ته یونس علیه السلام د عراق په علاقه کې موصل چې کوم شهر صوبه نه پاره کې دا استوګ نه کوله او چا هم په د باندې ایمان اروړ نه و علاوه د خپل بیبي نه ښځې نه نو کوم دبو چې کله د الله د عذاب دمکی ورکړه نو کوم تر نیک شو او توبه وي چې مړه د عذاب چې تروخ ولا نو بیا د الله پاک طرف نه دته اوې چې عذاب درومي او د وخت ته آیون کو نشو چې کله وي او س علامه هم نو یونس علیه السلام کوم ته چې د الله عذاب درومي حتی چې هغه کومې د عذاب علامه وي شروع شوې یونس علیه السلام ته الله پاک یا حکم نه وکړه د تللو نو دی د هغې نه مخکې خپل یو اجتهاد وکړو خو په اجتهاد کې خطو شو چې کوم معذب کوم وي د هغې نه الله جل جلاله پیغمبر ته اجازت ورکړی چې ته تلای شي نو دای سره د خپلې بچو نه او د بیبي راول شو او الله حکم نه ورغله موږ مخکې و چې په خپل اجتهاد دی راول شو په کې دی خطا و الله په دې نه ناراضه شو چې ته یا خو حکم ورغله نه درته راولي نو هلته کې یو جماعت ګیرو غوندې روغ داسې ورته نه کسانو لیدنه ښځه ونیوله دوی ته ویل الله پیغمبر یو دا مو بیبي د هغې راخ سره نه کوم بس ښځه یې نه بوتله د څه کوای شه بیا چې کله دی سمندر طرف ته دی تلل چې اوس په هغې بل ملک ته درومو کشتۍ سفر ده لیارې کې یو نهر تیزه ویله وه نو بچیون یا وړکي یو بچی د دغې ویلې په کناره باندې ودرو یو یې د ځون څخه راوخوستو چې دی کله د اوبې منځ ته شاله نو دلته کې لیور و د ده بچی وتښتو ده کوشش کوه چې زه په لیو پسې لوړ شو خپل بچی ځان ته کې پښه وښوېدله بچی د لوڅ نه وپرتل په اوبې کې بچی هم اوبې وخوستو تن و تنها پاتې شو اوس چې کله لوړو احساس وشو چې مسله جوړه شوې ده نو کشتۍ ته یو راوه کشتۍ ته وختل چې کله کشتۍ سفر شروع کړو د سمندر ګهرایۍ ته ګاډه شوله نو هلته کې اوبې کې ګرداب شروع شو او طوفان شروع شو هغې د کشتۍ کوم مالک چې هغه وویل چې کله هم د موږ کشتۍ ته یو تښتېدلی غلام وخې دي بیا د کشتي په داسې یو آفت کې ګرفتار شي نو د هغې صورت دا وي چې دغه کس ته په خپله باندې دریاب ته ټوپ کړي سمندر ته ټوپ کړي کني کشتي غرق کېږي نو یونس علیه السلام پوه شو یا زه د الله غلام یم د الله حکم ته نه وشو وزر راون شو نو هغه ځای لحاظ د یونس علیه السلام چک شو خلکو چې دا یې ولیده وایي نه ته خو ډېر انتهایي نیک او پرسا سړی نو ته نشې کېدی دوی چې زه چلو یې قرآن وچو نو قراندازي وکړه پرې کې د یونس علیه السلام نومره ورته
بس سمندر ته ټوپ کړل. دلته کله الله پاک حکم وکړ یو کب ته لوی کب و نو چې دغه یونس دا به تیر کې خو دا به د تو خوروک نه وي دا به د عده دپاره به د تو خېټه قیدخانه وي. نو بس چې دا یو خېټه کله رسېدل دی که هغه خوله وي ته کړې وه شوي یې تېر کړ. یونس علیه السلام دا دی کب په خېټه کې دا سمندر کې لګیا دی کب چکرې لګوي چېرته چېرته د کب د خېټې تیاره ده د سمندر تیاره ده بیا شپه پکې وشي فی ظلمات ثلاث په درې تیارو کې یونس علیه السلام ګرځي. حیرت خبره دا ده الله دې چې کسي داسې چې په عام یو تابوت او په صندوق کې څوک دغسې بند کا د څو وخت رسې ژوندی نه شي پټې کېدی صحیح دی تربته شي او بیا د اوبې کې نه هوا دته چېرته نه لګي. انسان خو د هوا محتاج ده د خوراک شوق محتاج ده خو ډېر پکې ضرورت دا د هوا وي. د انسان نه چې کله هوا بند شي نه هوا په خوله داري استی شي او نه خوله باندې دی داخلوی شي ژوندی نه شي پټې کېدی. دا دی نه ته خوله خپله داسې 15 منټه نه شي بندوی ډایرکټ سړی بې حاله کېږي. نو هغه کب خېټه کې په ده هوا نه لګي الله انتظام کړی دی اکسیجن د خوراک شوق الله خپل انتظام کړی دی. نو 40 ورځې چې کله پوره کېدي یونس علیه السلام هلته کې دعا شروع کړه فریاد یې شروع کړ. نوره به هم ډېر کړي خو بس دغې دعا کې ډېر اثر و لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا الله ته خوږ ذات یې زه دې ظلم کوونکو نه یم ناانصافي شوی دی. بس دا دعا داسې وه چې دغې جسمونو دروازې وګړبولې. نو فرشتې الله ته عرض کوي چې یا الله دغه خو د یو مکروب د غمزده آواز ده دا آواز هلته رویدای شو دا خو د یا الله د یو غمزده او د مکروب آواز ده او دا آواز داسې شناسا لګي داسې مخصوصېږي لکه چې ته خپل سړی وي. الله ویې ته چې دا د یونس علیه السلام آواز ده امې قید کړې ده د کب په خېټه کې. فرشتې ورته سوال کوي چې یا الله آزاد یې کړي. نو بس دلته کې الله پاک بل کې فرمایي که چېرته ده دا تسبیحات نه وویلي قیامت رسې به دی د دغې کب په خېټه کې ګرځېدلی د دغه تسبیحاتو په برکته. نو نن هم دغه تسبیحات چې کوم دي سړی په مشکل کې ګرفتار شي بیا د کوم د عربي دعاګانې دي قرآن کې راغلي په احادیثو کې راغلي د هغې سړی په معنا او مفهوم ځول پوه کړي د هغې د مفهوم مطابق الله نه سوال کوي الله پاک دعا بیا قبلوي. بهرحال الله کب ته حکم وکړ چې دغه یونس علیه السلام دا اوس الټی ته. نو کب د کوم د سمندر کناره وه شسته آرام سره یې هلته کې وچو. وانبتنا علیه شجرة من یقطین د اکدو ونه الله په زرغونه کړله. نو دی په هغې سیره کې پټ شو که نه وجود یې ډېر نرم شو تنکی شو. دا د اکدو په ونه کې الله پاک بوټي کې الله پاک پټ کړی هغې چونې کې پخې پوڼې چې هغه غټې غټې سترې او یوه لکه شوي هغې نه بچای ورک و دلته کې روغله هغه پخې حرکت کوم دی وی که دا مې بچای دی دلته الله انتظام یې ته کوم. نو د هغې غلیان دا د شودۍ نه ډکه وه دلته کې روغله او یونس علیه السلام د هغې پی وچ شو مضبوط شو. بس هغې نه پس سړی کوم طرف ته خپل کلي طرف ته راول شو. نو څه کسانو چې هغې یو ماشوم د ده بچای ورسره و ته غږ وکړه چې دا بچای خو د مو ده هغې ورته وویل چې بلکل دا خو چې ویلې وخوستم او موږ ونیو په د هغې کې ګرځېدلي چې موږ وایو چې د دې مالک مونده کړو ټول یې مونده کړو وارث یې مونده کړو دې چې یو بله نه ورکړه. هغې وایي چې چا په پونکي کلي کې څه کسان اوس پونکي ووي چې چرواهې هغې د لیوه د خولې نه نیوله ده د ووړو وایي چې هغه دې مو بچی دی چې ای کلي ته روړ شه. هغه کلي ته پسې لوړو دویم بچی ورته مونده شو. بیا چې کلي ته دی نږدې کېږي نو هغه فرشتې د انسانونو په شکل کې چې د ښځه یې بتلې وه نو هغې هغه خپله ښځه ورته روانه کړې هغې هم حوالې کړې ورته. الله امتحان دا په تېر شو
چې کله د خپل کلي ته رسېده او کلي ول هم خبر چا به اطلاع ورته کړي چې یونس علیه السلام بیا روان ده 120,000 ارسلناه الى 1100 او یزیدون. دا قرآن کې د امت د قوم الله تعداد ذکر کړی ده 100,000 ویشي او یزیدون یا څه د دې نه زیاتو. نو روایتو کې رسي چې 120,000 کسان نو دا استقبال کې ضرور دی. الله پاک ټول ته ایمان نصیب کړه. ارغل عذاب الله پاک دې دغه قوم نه چک کړه چې کله دوی علامې ولیدلې پوه شول چې هغه عذاب پر درومي موږ خو چیلنج ورکو او تاریخ ته معلوم و چې داسې بیا بچ شوي څوک نه دي. نو نر او ښځې وړي کې ستر بوډاګیون مشیمان هر څه دروتل یو میدان ته او په عاجزۍ سره الله نه سوالونه کوي ژړو ګوتې کوي چې یا الله پاکه موږ بچ کړې الله بس موږ د تو اطاعت په دغې نه پسته کوو پیغمبر خبره به منو او پیغمبر موږ ته واپس کړي هغه ارغل عذاب الله نه لرې کوو. نو دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورکړي او اجمالا الله پاک د یونس علیه السلام واقعه ذکر کوي. فاصبر لحکم ربک تصبر کوا لحکم ربک دې پر دې حکم دې رب دې تو ولا تكن كصاحب الحوت او تمکی را بڑا کون کا پشان دے صاحب الحوت دے کب ولکم کس کو عمل گرو اذ نادا ہر کله چې د आवाज کو وهو مکذوم او حال دا چې دې غم نه ډکو د کب په خېټه کې هغه आवाज وکړه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لولا ان تداركه نعمه من ربي کچرتنو دلای دلر نعمت د جانب دې رب دې دنا دا الله پاک نعمت باندې چې د کلمات علاوه وشل او دا ادا کړل لنبذ بالعراء موږ په خامخا ورزول بالعراء فاغا زکا کولاو کې وهو مذموم حال لا چې دایو مذموم و ضعیف و انتهایی فجتباه رب پس غرق منتخب کدی دلار رب دې د نبوت سره فجعله من الصالحين فالله پاک او ګرځاو د صالحین نه د انبیاء کرامنا وان يكاد الذين كفروا بشك سرا يكادوا قریب د جا کسان کفروا چې کفر کړه دا ليزلقونك بابصارهم خمخبتو وشوي تبشوي ولا بابصارهم وخپل نظرونو سره دغه آیت پس نظر داو چې نبی عليه الصلاه والسلام کفار مکه عربو کې یو کسو هغه په نظر ډېر تیز لګېده دوی ریزې به زون وژکه نو بیا د هغې نه پس ته داسې چې صحرا ته به وروته د یوشونې قافله په تېرېده هغې کې به داسې یوش ته وکتل څه سورب ده اوش پسې لږ غوندې مزال کوم په هغې کې تپاک ولګېده مړه به شو مزال یې د خوروکو نو دغه کس دې ته یې سوال وکړ چې هغه د پیغمبر نعوذ بالله ریب او کړي لږ په ده باندې هم نظر وکړه نو هغه روغ علیه السلام والسلام ته په هغه انداز باندې وکتل چې په کوم باندې به د خپل په نظر اثر شو علیه السلام هېڅ قسم ته اثر ونه شو الله حفاظت کوم الله پاک د آیتونه هم نازل کړي چې دوی کوشش دا ده چې دوی تو په خپل نظرونو سره فیصله وکړي ولیکن الله پاک دوی ته دا قوت نه ده ورکړی او دارنګې نظر العین حق نبی علیه السلام خپله فرمایي چې نظر دا حق ده بندګانو کې بعضې کسان داسې چې هغې نظیر تیز لګي او نظیر ضروري خبره چې د بد نیت د وجې نه چا باندې شخیږي د ښه زړه نه هم نظیر لاګي نو هر چا ته په چار دا وي خو د نظیر ته لاګي ویلې دا یې دې وجې نه لاګي چې یو مثلا ځناور ده چا ته هغه ششتا ولیدی شو نو دا د هغې د خوبصورتۍ نه داسې متاثره شي څه عجیبه ششتا ده او سرب ده دا ده کمالات او صفاتو نه دا متاثره شي بیا الله پاک ته دا خوند ویر نه کړي چې په دغه کې کوم د خوبصورتي د شویش اچوله دا مو اچوله اوس د هغه شی ده نو دا د خپل حسن او کمالاتو داسې پوتې شي په هغه کې الله پاک عیب پیدا کړي بیا چې کله بنده وایي داسې سره چې ماشاءالله الله پاک هغې بد نظرۍ نه بیا بچ کړي او کوم کس چې داسې د نظر نه متاثره شي بیموري په ولګي باقاعده یو صحابي ده غسل کوي څه بدن دی هغه لیدای شو مثلا سینای لیدای شو یا مټې لیدای شوې
بل په تیرېدو څه خوبصورت او مضبوطه بډي درته الله ورکړې ده نو هغه په هغې کې تپاک ولګېده نبی علیہ السلام ته کیسه پیش شو چې داسې چې کاس په تېرېده دا یو اسلام حق دی نظر چې دا حق ته چې کله هم داسې څوک په چا ته څه شی ښه ولیدی شي ماشاءالله ټکي کوي او د دې دم هم دغه ده چې چا څوک په نصیب کړي ماشاءالله لا قوت الا بالله دا د ووري در باندې چوف کوي الله پاک په دې نظر اثر باندې کوي وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا او بشک سره قریبه دو چې هغه کسان چې دوی کفر کړل یزلقونک دوی تو اوړی دوی تو وشوي به ابصارین په خپل نظرونو سره لما سمعوا ذکر هغه چې دوی اور بیا ذکر د قران نه ويقولون او دوی یی حسد دی وجنا انه چې بشک دا پیغمبر چې دا لمجنون دا خمخال ونید مجنون دا وما هو الا ذکر للعالمین